د ننګرهار والي حاجي مولا محمد نعیم اخوند د ولسوالیو ښاروالانو سره په کتنه کې په بازارونو او ښارګوټو کې د ښاري خدماتو د پراختیا او انکشافي چارو د چټکتیا په اړه لازمې لارښوونې وکړي. نوموړي ښاروالانو ته د ایماندارۍ او صداقت پر بنسټ د چارو پر مخ وړلو د شته امکاناتو له مخې د باکیفیته خدماتو وړاندې کولو او د ښاري انکشاف په پیاوړتیا هدایت وړاندې کړل. د ننګرهار مرستیال والي مولوي غلام رحمان حیدري د خپل کار په دفتر کې قومي مخورو علما کرامو ځوانانو او نورو قشرونو سره په لیدنه کې د دوی ستونزې غوښتنې او عریضې د حل په موخه واورېدې او اړونده ادارو ته یې د قانوني اجراتو په موخه راجع کړي. نوموړي په ورته مهال د ادارو رئیسانو او مجاهدینو سره په جلا ناستو کې د دوی وړاندیزونه واورېدل او د همکارۍ ډاډ ورکړ. د جلالاباد ښاروالۍ له لوري د ښار په بېلابېلو سیمو کې د 14.6 میلیونه افغانۍ په لګښت تفریحي پارکونو د جوړولو چارې پیل شوې. د ښاروالۍ د مسؤلینو په وینا په دغه پارکونو کې به د ناستې څوکۍ، زینتي بوټي او ماشومانو د تفریح لپاره وسایل هم ولګول شي. ننګرهار کې د یو استنادي دیوال چارې پیل شوې. د ننګرهار کلو بیارغونې او پراختیا ریاست تر چتر لاندې د UNDP موسسې په 4 میلیونه افغانۍ مالي لګښت د رودات ولسوالۍ په مفتي، ضروري او قاضي کلا سیمو کې د 400 متره په اوږدوالي د یو استنادي دیوال د جوړولو چارې پیل شوې. د شینوارو ګولایي روغتیایي مرکز کې 15 کیلو واټه لمریزه برېښنا فعاله شوه. د ننګرهار شینوارو ولسوالۍ د ګولایي په فرعي روغتیایي مرکز کې د المان موسسې په مالي همکارۍ 15 کیلو واټه لمریزه برېښنا فعاله شوه چې ورسره به د یاد روغتون اړونده ستونزې حل شي.